د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ د افغانستان پرځول شوی ولسمشر اشرف غني وایي هغه افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل ومني چې په تیرو څو لسیزو کې یې له یو بل سره جګړه کړې ده. نوموړي همداراز د طالبانو د حکومت د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ملي مشروعیت اساس دی او ملي مشروعیت د زړونو د یو کولو او د فکرونو د یووالي له لارې ترلاسه کیدلی شي. بلخوا د ملګرو ملتونو جګپوړي پلاوي د ښځو د حقونو په هدف کابل ته سفر کړی. د ملګرو ملتونو یو ویان د سې شنبې په ورځ وویل د یاد سازمان یو جګپوړی هیئت کابل ته تللی څو د ښځو د حقونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. پر افغان نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو له لګېدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس اپارتاید له امله اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیئت چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړي چارواکی خالد خیاري هم شامل دي. 18 میاشتې مخکې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو افغان میرمنې او نجونې له دولتي وظایفو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو، پوهنتونونو، پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ د میرمنو او نجونو د حقونو په وړاندې بېساري او سیستماتیک بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو دغه هیئت افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په د هیوادونو آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایداره انکشاف په اړه خبرې وکړې. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.